د لوړې مراسمو څخه د ولسمشر غني لومړی او زبردست اقدام. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د لوړې مراسمو څخه وروسته د اوسنۍ کابینې غړي او وکیلان ټول له دندو څخه ګوښه کیږي. هر کی ولسمشر غني ته نږدې سرچینې سپوږمۍ راډیو ته وویل چې سبا د لوړې مراسمو وروسته به د سترو دولتي اصلاحاتو په موخه ولسمشر غني یو لړ مهم فرمانونه صادر کړي. سرچینه وایي دغه راز ولسمشر غني نیت لري چې د اوسنۍ کابینې غړي او ټول والیان هم له دندو ګوښه کړي. سرچینه وایي د اوسنیو چارواکو له ډلې به څو د ګوتو په شمار چارواکي پاتې او د پخوانیو دندو پر ځای به ځینې نورو ته دنده معرفي کړی شي. دغه راز سرچینه هم زیاتوي چې ولسمشر غني د حکومتي تشکیلاتو د اصلاح په موخه د خپلو بشپړو شویو طرحو یو مهمه بسته هم له ځان سره لري چې په عملي کېدو سره به ګڼې دولتي ادارې له منځه ولاړې شي. دا په داسې حال کې ده چې سبا یعنې دوشنبه د حود د میاشتې په 9مه نیټه ولسمشر غني د لوړې مراسم کوي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې نو ویډیو د سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.